د ملي راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او ګرانو اوریدونکو د ننګرهار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د تیلو په لوړو نرخونو کې د ترانسپورټ ریاست له لوري د سپارلیو موټرو ته لوړې کرایې ټاکل شوې وي. دوی وایي اوس چې تیل ارزانه شوي نو دغه کرایې په خپل حال پاتې. نو قدرمنو لیدونکو نن موږ خپل راپورتاژ همدغې برخې ته ځانګړی کړی او ورځو د جلال آباد ښار په بیلابیلو سیمو او اډو باندې ګرځېږو، ګورو چې هلته د کرایو نرخونه څنګه دي او دغه راز مسؤلینو سره هم غږېږو او د هغوی نظر اخلو. نو تاسو راسره اوسئ او تر پایه مو ملتیا وکړئ. ننګرهار میشت یو د موټرو له لوړو کرایو یې پرله پسې شکایتونه. دوی وایي څه وخت وړاندې کله چې د تیلو او مایع ګازو نرخونه لوړ شول ورسره هم مهاله د سپرلۍ موټرو کرایې هم لوړې شوې، خو په وینا یې اوس چې د تیلو او ګازو په نرخونو کې یو څه کموالی راغلی، کرایې د پخوا په شان لوړې پاتې دي او د راکمولو پوښتنه یې څوک نه کوي. نوم مې رحمت الله دی، د ننګرهار د روضات ولسوالۍ اوسېدونکی یم. فعلا دلته په یو پوهنتون کې محصل یم. نو کراګانې خو ورو داسې دي چې یو وخت کې چې دی ګاز تقریبا 100 افغانۍ ته رسېدلی یو کیلو، نو ډریورانو هم دا کراګانې د 50 نه تر 80 اویا ته 100 ته ورسولې. فعلا زموږ د روضاتو کره دا اوس هم چې دوی 100 اخلي، مګر ګیس چې دی هماغه 80 اویا افغانیو ته راغی. کله چې 100 افغانیو ته ګیس رسېدلی دوی دا کرا 100 افغانیو ته وخېجوله. اوس ګیس بیرته اویا افغانۍ تقریبا راغلی، کرا اوس په هماغه خپل حال پاتې ده، نه څوک ته پوښتنه نشته نه څوک د غوښتنه نشته دی. دغه ډریورانو ته ووایي چې دا ولې دومره ظلم کوي. په دې خبره باندې هر چا په خپله برخه کې په خپل وس باندې پوره ظلم کړی دی. او ډریوران بیا وایي چې هلته سپیر پارټ سامان هم قیمته ده او ټیر ده موبلین دی او دا د واغه ده او دا بیا وایي چې ځکه موږ زیاتې اخلو. نو دغه ولس به څه وکړي؟ مخکې به چې دی دیړي به پیدا کېدله 500، خو مګر شیان به په هماغه دغې سره اوس چې دی دیړي 250 افغانۍ ته راغلي ده، مګر هغه هم نه پیدا کېږي. حکومت نه دغه غواړم چې دغه د اډو دغه د خپل سریو مخه ونیسي. کرایو باره کې څوک 80 اخلي څوک 100 اخلي. اوس ورشه اډو ته پوښتنه کوه څوک دې په 80 وړي، په 80 دې وړي، په 100 دې وړي، څوک چې په 100 کې ونیول بس هماغه باندې وړي. معلوم نرخ نشته دی، سړي ته ګوري هماغه باندې وړي. معلوم نرخ نشته چې معلوم نرخ معلوم وي چې دې نه تر دې پورې دغه کرا ده. ته دلته ورسره خبره وکړي په 80 دې وړي، کو سره کېناستې ولته چې هدف ته ورسې کې وځي سلګون دې ورکړي هغه هم جب کېږي بېرته بقایا نه درکوي جوړه بس صحیح شو. کراچا سمرخیل تګو کې نوم مې محمد دی، د بټي کوټ ولسوالۍ د میشواړو اوسېدونکی یم. دغه کراګانو په هکله دغه معلومات دغه کوو چې ورځ په ورځ دا ریټونه جګېږي. اول 10 روپۍ اوس 80 ته جګه شوې ده، او ګاز او تیل چې څومره ټیټېږي کرا جګېږي. د دغه پوښتنې څوک نشته چې دغه پوښتنه وکړي موږ له. مخکې چې ګاز 90 روپۍ و ګاز هغې وخت کرا څه وه؟ هغې وخت کې 10 روپۍ و کرا، اوس چې دی ګاز ارزانه شوی دی، اوس 80 ته کرا رسېدلې ده. موټر چلوونکي دا مني چې کرایې لوړې دي، خو لامل یې د تیلو او د موټرو د پرزو لوړ قیمت بولي او وایي په اوسنیو کرایو کې هم تاواني دي. مارکو بټکوټ مارکو 2 کاسه یوه پیره ما هم نه ده کړې. مارکو بټ السلام علیکم، احمد شکیب جلال آباد اوسېدونکی یم او د مارکو بټي کوټ ډریور یم. او دغه لین چلو دغه ګاز چې حساب واچوي چې 95 و او په 80 شو، اوس په 80 شو. نو په دغه کې حساب باندې چې واړی څوک په 40 هم ځي، چاته 50 وایي 40 در کوم، که چاته 40 وایي 30 در کوم. نو په دغه حساب باندې په یو حساب هم واره نه کوي. په دې واره نه کوي چې هلته یو د ګیس مسله نه دی که نه، دلته ترانسپورټ شته، دلته اډه شته ده، دې کې د ګاډي سپر پارټ عوارض شته دی، هر رقم مشکلات شته، خصوصا واره نه کوي، چاته هم واره نه کوي. چې واره یې کولو نو داسې فکر وکړه چې کارونه او روزګارونه هم دغسې دي، یو سړي سره به نه به او به چې چا سره نه خودني جواب نشته، خو موږ به هم ځان سره وخېجو یو 10 کم یا 20 کم. نو موږ ته ترانسپورټ ګزاره نه کوي چې موږ یو سړی هسې کېنولی یا اډې والا موږ سره ګزاره نه کوي چې تاسې کېنولی، او وایي ټول کېنوه که نه څه مشکل نشته، مال خپل ترانسپورټ راکړه، مال خپل ښاروالۍ په حساب پیسې مال راکړه. نو اوس دغه حساب دی. اوس مخکې موږ به دا ګاز په 90 روپۍ و او اوس په 80 شو. اوس هماغه 40 او 50 څوک 40 اخلي، څوک 50 اخلي، څوک 80 اخلي، معلوم نه دی. ټوټل حساب نه دی، نرخنامه نه دی معلوم چې د مارکو به څومره والي، د بټي کوټ څومره والي، د غنیخیلو څومره والي. اټکلن به چې څومره برابر شي یو سړی بس پوه شي چې یاره د دې خوا نه دغه یو 100 نیمې د ګاز پیسې وباسم او به ځان وباسم، اخوان الله لویه باچاره کې چې شی برابر شي یا برابر نشو بس راوځي. یو ټیر موږ مخکې اخیستو جوړه 1500 کلدار، اوس یو ټیر موږ اخلو، یو ټیر خالي موږ اخلو 1500 افغانۍ چې هغه هم په ډېر وزر و زاره
چې یو دکان ته لاړ شه بل دکان ته لاړ شه هر شی دغسې یو په سله باندې جګ شوي دي. نو دغه حساب دغه مشکلاتونه دي او موږ دغه چارواکو نه دا غواړو چې دغه یو سیستم برابر کړي او خصوصا یو اډه برابره کړي. موږ سره ترافیک هم په عذابي، موږ سره منشیان هم په عذابي، موږ سره ډریوران هم په عذابي، موږ سره پیاده رو خلک هم په عذابي. په دې چې ځای نه لرو که دلته یو 15 دقیقې ودرېږي یو سړی راځي دغه ژنه مسور څوک ټیر وایي که څوک لانجې کوي څوک کنجي کوي نو بس یو طریقې باندې ځان وباسو یو کوڅې ته نوځو یو بل ته نوځو. نو په دې کې موږ ترافیک هم نه ګرمو، په هغوی باندې هم مسؤلیت دی. هغوی باندې هم غږ کوي چې یاره دا ګاډي دلته ودروي، عوام ور باندې شکایتونه کوي او نیوکې پې کوي چې دا ګاډي ولې دلته پیاده رو کې ولاړ دی، ولې دلته سړک په سر باندې ولاړ دی. دا باید مختلف یو اډې وله جوړې شي او نرخنامې د ډېر کرایه ورته وټاکل شي. زما نوم سلیم خان دی، د ننګرهار اوسېدونکی یم، رکشا چلوم دلته. بلکل دا خبره ده وروره چې دا بعضې ښاریان دلته راځي او وایي چې کره مخکې جګه شوې ده، واقعیت خبر ده. خو موږ دلته داسې درچل کړی چې وروره د خپله بیز مخکې چې کره 10 روپۍ اوس هم 10 کړې ده او د لسمې چې مخکې 10 روپۍ وه اوس هم 10 کړې ده. بعض اوس هم په 10 روپۍ خو چې تیل 15 روپۍ ارزانه شي موږ خپله سربخود د 10 روپۍ کوو، خو چې تیل 15 نه وي نه پورته شي بیا موږ ته واره نه کوي. ځکه دلته موږ د 500 روپۍ مخکې د 200 روپۍ تیل اچول ټانکۍ به دا کېدله، اوس د 500 روپۍ تیل اچوو موږ. دا د خپل جیب نه دا مصرفوو. صحیح ده. بیا د اخوا نه چې مثال راځو موږ هغې خوا نه بیا د 10 روپۍ اخلو کره او دې خوا نه 10 اخلو. دا چې انا جان یو نفر لاړ شي نو 15 روپۍ تمامېږي بیا نفره. تا ویل چې دې خوا نه 10 اخلو خوا نه 10 ولې هغې خوا نه فاصله کمیږي لنډېږي که څنګه دې خوا زیاتېږي؟ په خاطر د دې دا اخلو چې مثال که یو نفر دواړه خوا نه لاړ شي 15 روپۍ نه پیدا کېږي. 15 روپۍ چینج دی وروره خلکو سره نه پیدا کېږي. موږ د مرګ نه دا غوښتنه ده چې دغه د یوه ګونې دوه ګونې 15 ګونې دا ښار ته وړاندېږي تر څو چې دغه د خلکو مشکلات حل شي. موږ خپله غواړو چې په 15 روپۍ کرا شي او موږ خپله په دې باندې قانع یو چې 10 روپۍ ظلم دی، خو په همدې خاطر چې ظلم دی هغې خوا نه موږ 10 روپۍ اخلو چې یو نفر که چې د دواړو خوا نه لاړ شي نو 15 روپۍ ورته تمام شي. که نه دا ټول ښاریان دغلته ولاړ دي پوښتنه ونه کوی شي. او تا ویل چې موږ سربخوده کرایه 10 کوو او 10 کوو، ولې سربخوده کوو؟ بلکل دا خبره زموږ اتحادیه تر اوسه پورې موږ ته داسې کوم ورقه نه ده راکړې چې موږ دلته په رکشه باندې ولګوو وروره چې تاسو فلاني ځای ته د 10 روپۍ کاره فلاني ځای ته 10 روپۍ کاره. زما 12 کاله کې د رکشهوانۍ ما د زموږ د اتحادیې د ترافیک مدیریت او ترانسپورټ ته داسې کومه لایحه موږ ته نه ده راکړې چې فلانی ځای 10 روپۍ او فلانی ځای 10 روپۍ. په دې باندې چې که چېرته موږ ته ترانسپورټ ترافیک مدیریت او اړوند نور چارواکي که چېرته موږ ته دا نرخنامې راکړي نو ښاریانو ته موږ دا خبره برابره وي چې یاره موږ ووایو چې دا وګوره موږ دغه نرخ دی. نو دلته ښاریان په همدې باندې موږ نیوکه کوي. خو دا شته چې که چېرته دغه 90 روپۍ باندې دې موږ ته په 90 روپۍ یو لیټر تیل واچوي همدغه سړی به زه کېنوم که دې ما ته په 130 روپۍ برابر کړي زه جرمانه یم ورته وروره امانت هم زه ملامته یم. خو موږ ته اړوند چارواک نه د ترانسپورټ ریاست او ترافیک مدیریت نه دا غوښتنه ده چې موږ دپاره داسې یو لایحه وړاندې کړي خپل وګوري داسې نه چې نادلانه وي. بعضې مثال د کسبانو بعضې خلک شکایت کوي چې د نرخنامې کې فرق شته خپله ورو سنجونه نه ده کړې. مخکې د کابل ډریوران هم ته دې باندې هغه کړې وه نیوکه کړې وه چې دا وګوره موږ دې کې تواني وو. داسې یو لایحه دې موږ ته وړاندې چې هم پکې زموږ خیر وي هم پکې د ملت خیر وي. نوم مې باغي ګل استاد د تورخم او جلال آباد د لینډ ډریور یم وروره. مخکې چې په 15 روپۍ ګاز او 50 روپۍ کرۍ وه زمونږ 300 کلدارې وه اوس په 90 روپۍ ګاز دی وروره. ما هغه 1.5 روپۍ افغانۍ موږ له څوک راکوي. اوس خو تیل ګاز خو په 90 روپۍ نه دي که نه ګاز خو 100 روپۍ ده زمونږ 1.5 افغانۍ کرۍ ده موږ له 1 روپۍ هم څوک اضافه نه راکوي. اوس چې لاړ شو او راشو 1.5 افغانۍ موږ نه خالي اډې ځي 50 روپۍ ډوډۍ خورو دغه 200-300 روپۍ موږ له ماښام پاتې کېږي. که غټه وارې ځو وروره بس یو شی هم نه پاتې کېږي. زه نوم یې زمری د تورخم د لینډ ډریور یم د ټوټو ډریور یم. کرایه چې کله تیل ارزانه شي موږ ارزانه الو پیسې چې دغه ګرانې تیل ورکړه موږ پیسې هم دې لږ جګه ورکړله. موږ تورخم چې دی ورکړله دغه روپۍ کرایه 2.5 د ټوټو ده او 1.5 روپۍ دغه ده د دې د مرسیډیز ده او 200 د کورولاګانو ده. هماغه موږ یې نه ټیټوو چې کوم هغه کراګان دي ورکړه او چې کله تیل ارزانه شي موږ ارزانه وو د ښاروالۍ دغه راځي موږ هغه موږ ته ټیټې ورکړله کرایه.
اوس کومې کراګانې دلته ګټه کوي یاره ګټه څه ده خپله پرون تلم دي نه رفت آمد ماته 200 روپۍ پاتې شوي نه هغه نه د ټیر کېږي نه د مبلین کېږي نه د لیډر کېږي د هېڅ شی هم نه کېږي بس مجبور یې چې موږ راځو د مجبورات نه راځو چرین شو شی به وکړو دا 200 څوک راکوي مارکو بټکوټ مارکو 2 کاسه یوه پیره مې هم نه ده کړې مارکو بټ راسه مارکو بټکوټ ولاکې م خوړلي راځه کراچي کومه ده ما ګلالای لومېږي د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ او دغه ټکسي مې د ورور 80 روپۍ کرایه ده موږ شپېته اخلو بعضې شپېته هم نه ورکوي 50 ورکوي په 50 هم کېنو خو ما زوړ ګاډی نه موبلین خوري پرون یې 2 ټیرونه هم شکولي په خدای چې کاله مې 200 وړي کاله مې 100 وړي که درته ووایم چې بیخي م وضعیت خرابه ده مو بیانه منې او دغه ډریورانو د کور ودانې کله مې بې لمبره وباسي کله مې د امونشان بې لمبره وباسي خو ډېره مزه م ولا کیسي رښتیا درته ووایم څه باید وشي نو کارونه نسته بس سوارلي نسته دلته اوس زه چې سهار چای مې څښلی نه ده او دلته راغلی یم او ولاړ یم اوس لمبر راغی نو اوس که 1 ساعت بعد ډک شو که 2 ساعته بعد ډک شو ماسپښین بله پیره راتاو کړم دې خوا نه به ګیس واچوم د هغې خوا که تس راغلم او که ډاک راغلم که 100 پاتې شوی که 1.5 سل هغې باندې تا کور چلېږي نه بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې حیات الله دی د کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم دلته ټکسیواني کومه دغه اډې نه موږ خپله دغه پارکینګ دی او پارکینګ نه 50 روپۍ اخلي همدغه شانې بعضې موټر دي موږ ولاړ یو 4 ساعته 15 ساعته موږ هلته ولاړ یو خپل نمبر له ګورو بعضې ګاډي بس راشي د ورځې 15 شپږ پیرې کوي په پیرو باندې ستړي شي او زموږ را بعضې وروڼه یې کلار هلته ولاړې بس سیلونه کوو یو اډی کوز ځای کې جوړه کړې یوه بر ځای کې رانه جوړه کړې ده او هلته ولاړې پوه شئ او زموږ دغه پارکینګ دی بس راشو که موږ معمولي لږ د پارکینګ خولې کې لږ ساعت ودرېږو د دې خولې کې راله ګاډی ور په دغې باندې ټیرونه یې راله ټول ختم کړي یو ټیر په 3.5 روپۍ دی یو ګیلن موبلین په 2.5 روپۍ دی همدغه شانې مشکلات لرو نو به دغه مشکلاتو خاطره موږ خپل تا ویلې چې بره ناړه جوړه ده کوزه ناړه ده چا جوړه کړې ولې بعضې خلک شپږ پیرې کوي تاسې ونه شي بعضې خلک داسې یا هغه د یو چا او د بل چا په نوم باندې څوک وایي دا ګاډی د هغې د پلانکي امیر صاحب دی څوک وایي دا د پلانکي امیر صاحب دی په دغه نومونو باندې ډاکئ د واسطو والې او موږ بې واسطې څنګه چوکې راتاو شو که نه هغه غاړې له م نه ځو دې غاړې له موږ له سړک نه راځو اپل او غاړې باندې را روان یو بس غږ کې ننوځو چې لږ معمولي څه شو راورسېد درځوانه جي کې دا واسطو والا تاسو وایئ چې موږ لږ هغوی ګاډي ډکۍ ډېرو پیرې کوي هغوی همدلته تاسو سره اړه کې همدلته تاسو په سټاین باندې نه زموږ اډې له سر رانه وځي نه هغه هلته په سړک باندې ودرېږي بس څوک هر ځای کې ولاړ څوک والا څه وایي نه او موږ څه دی قسم په خدای کې مو له هېڅ هم ویلي غږ نه راوړي او چې بیا د هغې نه وتلي بیا جوړېدل نه وتلي هغه ختم وي بس دغه شانې خپل منشي ته د اډې مسؤل ته دوی ته هم نه دي ویلي چې دا کار ودرس کېږي د اډې مسؤل به څه شی وویل اډې مسؤل خالي دومره صحیح ده موږ هغه چې څوک ګاډي هلته ډکوي هغه ګاډو والا څه دي هغه څوک نه شي باندې کولی اډې مسؤل منډې تړلی وای خو هغې م وسه نه رسېږي دومره و چې کوم ګاډی ډکېږي هغسې نه هم ډکېږي هغه څوک نه شي منې کولی او ستاسو کار باندې څومره اغېز کړی لکه څومره سوارلي درنه دا وکړې بس که ټول ګاډي پر نوبت باندې ولاړ وي او پارکینګ وی که نه نو ټول له یو ساعت کې لمبر 3 پیرې کولې اوس ترې بس هماغه معلوم ګاډي دی هغه یو راځي یو دا نور چې دي کلارې ولاړې سیلونه ولا کوي همدغه د موټر چلوونکو او ښاریانو اندېښنې مو د ننګرهار ترانسپورټ ریاست له رئیس سره شریکې کړې هغه یې په اړه داسې وویل بسم الله الرحمن الرحیم قاری حنظله ملنګ یم د ننګرهار ولایت د ځمکني ترانسپورټ رئیس ډېره مننه په راتګ مو خوشحاله شو نو د ډریورانو د کرایې او د ولسونو هغه ستونزه چې تاسو ویلې د دې په باره کې به موږ وضاحت دا ورکړو دغه کومه کرایه چې مخکې موږ ټاکلې وه د وزارت ترانسپورټ د خوا نه چې راغلې وه دلته بیا ګډ کمیسیون موږ ورته برابر کړو د ولایت مقام او استخباراتو ریاست او څو ګډو ریاستونو په همکارۍ باندې دغه کرایه موږ تطبیق ته وړاندې کړه خو چون هغه وخت کې تیل ډېر ګران وه نو د هغې تطبیق تر څنګ باندې موږ دو سره یوه دا خبره ورته هم د تطبیق دپاره خبره کړې وه که چېرته تیل په دغه حالت باندې وي لکه هغه ټیم کې تاسو ته اندازه لګېدلې وه چې 1 لیتر ډیزل به په 120 روپۍ ان تر مثال 130 پورې رسېدلې وه همدغسې ګاز او پټرول ټول جګ شوي وه نو هغه وخت کې هغه کرایه د تطبیق وړ وه نو که چېرته ارزانه شو بیا هغه زړه کرایه د تطبیق وړ ده
خو موږ چې کله اډو ته ولېږله نو اډه کې ډریورانو هماغه زړه کرایه تطبیق کوله، هغه نوې کرایه یې هم نه تطبیق کوله، خو تیل بیا ګران شو، بیا بیرته هغه نوې کرایه تطبیق شوله کومه لایحه چې موږ ټاکلې وه. خو اوس تیل ارزانه دي، فی الحال ډریوران ټول هماغه زړه کرایه تطبیق کوي، هماغه اخلي. نوې کومه لایحه تر اوسه پورې موږ ورته نه ده ټاکلې، هماغه زړه کرایه د تطبیق وړ ده. او دلته مشکلاتونه د ډریورانو هم ډېر زیات دي، هغو ته یې هم نه پوره کوي. هغوی موږ ته دلته مشکلاتونه شریکوي، بار راځي ریاست ته چې تاسو کومه کرایه موږ ته ټاکئ، هغه موږ ته واره نه کوي، نه یې پوره کوي. نو دغه مشکلاتونه دي په دې خاطر باندې. خو موږ غواړو انشاءالله په دې کې بیا هم هدایت واخلو د وزارت مقام نه او د ګډو کمیسیون ریاستونو نه چې دلته موږ کم کمیسیون ورته برابر کړی دی چې هغه موږ سره په دې کې همکاري وکړي او د دوی ته داسې یوه بله لایحه برابره کړو تر څو هیوادوال هم په دې باندې خوشحاله وي او ډریوران هم په دې باندې خوشحاله وي. انشاءالله هغه مشکل به سره حل شي. تاسو څومره د دغه لایحو د تطبیق څارنه کوئ او څومره تاسو دا ګورئ تطبیق شوي نه تطبیق شوي؟ ډېری د ډریورانو سره چې موږ وغږېدو هغوی دا خبره کوي چې تر دې قیمت چې موږ کرایه لوړوو چې کله ارزانه شي موږ کوو. نه دا خو تاسو دې برخې تطبیق دپاره څومره تاسو هغه څارنه؟ دا خو ډریوران دي، دوی مخته شوي دي. مثلا دا 20 کاله دوی داسې په بېنظمۍ باندې مخته دي. نو که چېرته دوی د بېنظمۍ مخه نیسي نو خامخا بیا یوه ادعا کوي، خامخا تاسو یې تم اندازه لګېږي. موږ خپل د ترانسپورت ریاست د صفحې نه او مثال د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر نه دغه په اړه هغه لایحه چې ده کومه یوه دا نشریږي، بار چې کله موږ نوې لایحه ټاکو دوی ته نشریږي. بیا د دوی تطبیق ته موږ ګډ کمیسیون لرو، د دوی څارنه کېږي، 100% د دوی څارنه کېږي او د دوی هغه مشکلات اورېدل کېږي، د ډریور اورېدل کېږي، د کوم سورلۍ اورېدل کېږي، د اډې والا شکایت اورېدل کېږي. بار دوی ته موږ په وخت باندې رسیدګي کړې ده او د دوی څارنه کوو. او کوم کسان چې مثال دا خبره کوي چې د موږ څارنه نشته دی، د هغوی خود سره مخته شوي، هغوی ته کوم پوښتنه ترنه وشي شاید بیخي د هغوی اډه لیدلې به نه وي او بیخي د اډې نه یې پرچم نه وي کړي. نو هغه که زړه یې څه غواړي هماغه پرچه کوي، مثال هماغه پیسې د سورلۍ نه اخلي. نو هغې په خاطر باندې موږ بیا خپل دلته ټیم لرو، دغه کمیسیون لرو، د دې لپاره وځي د دې کنټرول کوي. بار هغه ګاډي موږ خود سره کوم ګاډي چې مثال د دغه اډو نه ډکېږي یا په خپل سر باندې کرایې لوړې کړي دي، ځینې وخت کې هغه رشکې په خپل سر باندې کرایه لوړوي، هغه رشکې موږ نیولې دي، هغه موټر موږ نیولي، بیا هم وروسته په ضمانت باندې خوشي کړي دي. نو انشاءالله د دې په خاطر باندې موږ 100% خپل نظارت لرو، خپل کنټرول ورباندې لرو. چې ډریور هغه څه کوي چې د په ګټه باندې وي، هغه په هر ځای کې وي. تاسو فکر وکړئ اوس تقریبا د 80% د چوکونه پاک شوي دي، د مخابراتو چوک دی، د تلاشۍ چوک دی او دغه د کابل دو سرکه ده. په دې کې به د خودسره وسایط د خودسره ډریوران دوی به د دې نه فعالیت کولو. نو دغه هغه ډریوران دا خبره کوي چې دوی مخته شوي دي او هلته ازاده مخته وه، په خپل سر باندې هر ځای نه چې سورلۍ دغه کړه جګوله، دوی به جګوله، خو ښاري نظم ته یې کتنه نه کوله چې دلته به څه کېږي، څه مشکلات پېښېږي، خلکو ته ګڼه ګوڼه زیاتېږي. اکثر خو د خپلې سورلۍ په غم کې وه. هغه ډریوران موږ اډې ته لېږلي دي، نو هلته خامخا دوی اوس کنټرول دی ډېر. نو د کنټرول دپاره چې دوی هغه کنټرول نشي برداشت کولی، هغه زغم نه لري، نو بار دا خبره کوي چې موږ ته نظم نشته دی، موږ ته دا نشته، موږ ته هغه نشته دی. اگر چې تاسو که اډې ته لاړ شئ او د موږ مسؤلینو سره وګورئ، هلته د ترانسپورتي شرکتونو مسؤلینو سره وګورئ، نو د اډې نظم ډېر فی الحال برابر دی. په هر اډه کې ډېر نظم سیستم برابر دی. چون ډریوران ډېر زیات دي، نو نوبت ورته که نه رسېږي، نو بار که یوه شپه مثال 2 شپې پکې نوبت کې راځي، نو دوی څو پیرې بیا کوي په ورځ کې. نو دغه مشکلات شته دی چې ګاډي زیات دي، موټر زیات دي، په دې خاطر باندې دوی ته نوبت نه رسېږي. نور انشاءالله نظم ډېر برابر دی، په هر اډه کې نظم دی موږ برابر دی، موږ یې څارنه کوو او په بار باندې د دې کنټرول کوو. هغه کوم مشکلاتونه چې مخکې وه هغه ختم شوي، څه نه څه به پاتې وي، په هغې کې موږ لګیا یو انشاءالله لاس په سر یو انشاءالله کار کوو. اورې صاحب ستاسې د ریاست او دغه راز ښاروالي او ترافیکو د مدیریت ترمنځ کومه هماهنګي شته؟ هو، د کومې هماهنګۍ له مخې تاسې دغه چارې مخته وړئ او څومره تاسې هماهنګ یاست؟ موږ په بار په جمعه کې مثلا په 2 جمعو کې د ښاروالۍ او ترافیکو په خپل منځ کې یو هماهنګي غونډه لرو، په هغې کې موږ د نظریات سره شریکوو. بیا موږ یو ګډ کمیسیون برابر دی، د ګډ کمیسیون نه د ترانسپورت نماینده دی، د ښاروالۍ نماینده دی، د ترافیکو نماینده دی. همداسې دوی د کنټرول د ښار د ښاري نظم په باره کې، د مشکلاتو په باره کې موږ دا کمیسیون هره یکشنبه او هره دوشنبه دا 2 ورځې چې مثلا مسلسل موږ دا کمیسیون ښار ته وځي او دغه مشکلات حل کوي. په دې کې موږ د بعضې طرحې لرو، هغه طرحې چې دوی سره شریکې شوي دي، مثال ډېرې جوړې شوي دي، په دغه کې کار شوی دی. نو انشاءالله ډېر موږ په پرمختګ باندې روان یو او هغه مشکلاتونه چې کوم دي خلکو د هغه ډېر حل شوي دي او د موږ د ښاروالۍ د ترافیکو هغه کوم نظریات چې یو بل سره دي بار شریکوو او هغه کومې ستونزې چې دي هغې ته په شریکه باندې حل او باسو. ډېر انشاءالله کار سره روان دی.
په ټوله کې داسې ویل کیږي چې د تیلو او غازو په نرخونو کې که چیرې ډېر لږ لوړوالی راشي نو موټر چلوونکي په خپل سر د کرایو نرخونه لوړوي. د قسم په